السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اخترې پر هغه چا باندې واجب دی چې صاحب نصاب وي، مسلمان وي، عاقل وي او مقیم وي، مسافر نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په پسه کې اخترې کاوه. هغه به مشکرور پسه وه او سپین به و، توروالی به کې پکښې و. د اخترې دپاره درې ورځې دي. د اختر اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ. اوله ورځ یې افضله ده، نو په پسه کې که خسي و دا افضل دی. او په درو حیواناتو کې خلک اخترې کوي، لکه غوا، اوښ، پسونه. غوا او ګامیشه باید 2 کلن وي، عمر یې د 2 کلو وي. اوښ او اوښه باید 15 کلن وي، عمر یې 15 کاله وي. وزه او پسه باید 1 کلن وي. علما کرام وایي هغه وری چې دومره تیار وي په ونه و، په قامت و، په وزن کې د کال د پسه سره برابر وي، نو په هغه وری کې هم اخترې کېدلی شي. د اخترې تر حلالېدلو مخکې څو آداب. باید اخترۍ وږی او تږی ونه ساتل سي. د اخترې ځای ته په تکلیف و په سختي باندې باید نه وړل سي. ښه په نرمي باندې باید حلالېدلو ځای ته وړل سي. چاړه باید ښه تیاره وي، په پڅ چاړه باندې حلالول مکروه دي. او که څوک چاړه تیروي له حیوان څخه به پټوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي تاسې حیوان څو ځله مه وژنئ چې د ده مخ ته چاړه تیروي، چاړه پټه تیره کړئ. نو د یو پسه به د بل پسه په مخ کې نه حلالوي، دا هم مکروه عمل دی. او چې پسه ښه مړ سو، بدن یې سوړ سو، له هغه بعد کوم بیا وړیځ نشي کولی، کوم له پوسته کښې بعضې خلک چې پسه په ګرمه وینه کې ژوند لکې پکښې وي، دوی شروع په وکړي، دا هم مکروه دی، حیوان ته عذاب رسول دی. د اخترې نیت دا ډول دی، ضرور نه دی چې خامخا به سړی په ژبه وایي، خو په زړه کې به دا وایي چې قرباني کوم، الله دې راڅخه قبوله کړي، بسم الله الله اکبر. دا ویل ضروري دی او سنت عمل دی. تر حلالولو مخکې باید دا دعا وسي: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بېشکه مخ مې کړی دی د هغه چا په لوري چې مځکې او اسمانونه یې پیدا کړي دي، او زه له مشرکینو څخه نه یم. بېشکه لمونځ، ټول عملونه، ژوند او مرګ مې د الله لپاره دی. تر حلالولو وروسته به بیا دغه دعا وایي: اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك إبراهيم عليهما السلام. الله دې له ما قبول کړي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه رنګه د ابراهیم علیه السلام څخه چې تا قرباني قبول کړي. دغه دعا مستحب ده. علما کرام فرمایي هغه حیوان چې قرباني یې ډېره افضله ده، غوره ده، چې هغه حیوان چاغ وي، ښایسته وي، غټ وي، خسي وي. هغه عیبونه چې حیوان کې اخترې نه ورباندې صحیح کېږي، هغه حیوان چې 1 یا 2 ښکرونه یې له بیخه وتلي وي، پر دې هم اخترې نه کېږي. هغه پسه چې لم یې د پیدایښت څخه نه وي، پر هغه هم اخترې نه کېږي. د وزې یا میږي چې یو ته یا دواړه پرې سوي وي، وچ سوي وي، او داسې عیبجن وي چې د رودلو وړ نه وي، قرباني اخترې نه ورباندې کېږي. د غوا یا اوښ چې 2 یا 3 تي پرې یا وچ سوي یا هم د رودلو نه وي، قرباني یې صحت نه لري. ړوند یا کوڼ حیوان چې کوڼوالی یې معلوم وي، اخترې نه ورباندې کېږي. داسې ګوټ حیوان چې د حلالولو ځای ته پخپله نسي تللی، پر هغه هم اخترې نه کېږي. د داسې حیوان چې د پیدایښت له وخته یې غوږونه نه وي، قرباني یې روا ده. که غوږونه یې وه خو واړه وه، هم اخترۍ یې صحیح دی. هغه حیوان چې یو اندام یې لکه غوږ، لکۍ یا پزه تر 3مې برخه ډېره حصه یې پرې سوي، بیا قرباني نه ورباندې کېږي. او هغه حیوان چې غاښونه یې نه وي، هغه حیوان چې غاښونه یې نه وي، خوراک نسي کولی، پر هغه باندې هم اخترۍ نه کېږي. هغه د اخترې دپاره نه دی مناسب چې حلال سي، اخترۍ د اخترې غاړې نه پوځي. او دغه رنګه علما کرام فرمایي وایي د اخترې غوښې، وایي که چیرې یو چا وصیت کړی چې په ما پسې اخترې وکړي، یا زما په مال په ما پسې اخترې وکړي،
بیا نو هغه د وصیت قرباني هغه اصول و فروع لکه پلار و مور و نیکه زامن و لمسیان دا یې نشي خوړلی مسکینانو ته به یې ورکوي او دغه رنګه د قربانۍ غوښې خرڅول یا قصاب ته په مزدوري ورکول هم نه دي روا چې قصاب ته ووایه چې پوست یې تا ته درکوم ته یې راحلال کړه او اولیل ورشتان یې په اور سوځل دا هم څه مشکل نه لري او دغه رنګه د اختري غوښې ویشل پر کومه طریقه باندې علما کرام فرمایي مستحبه طریقه یې دا ده یوه برخه دې ځان ته واخلي دومه برخه دې همسایګانو و دوستانو ته ورکړي درېیمه برخه دې پر مسکینانو غریبانو باندې وویشي که د چا بچیانو ماشومان ډېر وي او دی غریب وي نو که ټوله غوښه ځان ته راوګرځي هم څه مشکل نه لري او پاته هغه ورونو و خویندې چې سرمایداران وي هغه باید پسونه ټول خیرات کړي ځکه په دغو ورځو کې داسې انسانان هم شته چې هغه غوښې نه لري اخترۍ نه لري او داسې انسانان شته چې په ډېرو شپو ورځو باندې بیا غوښې نه یې خوړلې او دوی په لږ لږ ورځو بعد یو پسه حلالوي غوښې په کورو کې هغه دې نو نه راګرځي زموږ د په اخترۍ کې د خان د فقیر فرق نه کېږي که مسکین حلال کړی و هم درېیمه حصه یې خیراتي او که خان حلال کړی هم درېیمه حصه یې خیراتي په کورو کې چې اختریان ډېر هغه دې بسته بسته اختریان مدرسو ته ورکړي فقراو مساکینو و کونډانو یتیمان ته دې ورکړي د لوی اختر او قرباني فضایل و مسایل صبحه له یوه څخه بیا تر اته دېرش پورې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دعاوې زه در استوم.